نن مو درته یوه بله خپرونه د جلال آباد ښار په میوې منډۍ کې چمتو کړې او برابره کړې ده. ډېره زیاته اغېزه کړې، ډېره زیاته. زمونږ میوه په خاورو سره خاوره شوې وروره. زمونږ صاحب مهربان دغه اقتصاد دی، زمونږ دغه تجارت دی، زمونږ دا در په در شو، خاورې په سر شو. ما مخکې درته یاده کړه چې یو پچی په 1500 په 100 روپۍ خرڅېږي، یو مڼه چې په 200 په 50 روپۍ خرڅېږي. حکومت د الله همیشه لري داسې حکومت، او داسې حکومت په زندګۍ کې هم نه دی راغلی افغانستان کې، او الله دایم لري. امین کې خلکو ته مو وینا څه ده؟ خلکو ته وینا د خپل وطن میوې دي، خپل وطن هم د محنت وکړي او آباد یې کړي. میوه الحمدلله هر ملک ځان ته غواړي چې موږ ته راشي دا میوه. او له حکومت تاسو څه غواړئ؟ حکومت ته موږ دا غواړو چې دا چې کوم سیستم دی چې دا بېرته سیده شي، او چې د پاکستان سره چې نه کوي نور ملکونه هم شته د هغې سره چې دا تجارت چې وکړي بیا شوې. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو. هر کله هیله دی ښه به یاست، یو خوشحاله ارامه سوکاله او آباد ژوند به تاسې لرئ. یو ځل بیا په یوې نوې او ځانګړې خپرونه کې مو هرکلی ترسره کوم. نن مو درته یوه بله خپرونه د جلال آباد ښار په میوې منډۍ کې چمتو کړې او برابره کړې ده. د مختلفو خلکو سره غږیږو، تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ او دا له خلکو واورئ چې د تازه میوو قیمتونه په څه ډول دي. د تورخم لارې په بندېدو او د کانټینرو په بیرته راستنېدو په بازارونو کې کوم تغییرات راغلي که نه، تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ. دینه 200 150 150 یا تیاره 200 لته چله دیچا 200 ولا غير بيسي رامكشا خوږو هیوادوالو درنو لیدونکو، موږ سره دلته یو بل مشر کاکا موجود دی، د سره موږ خبرې اترې ترسره کوو، تاسې موږ سره ملتیا وکړئ. سلام علیکم. سلام علیکم ورور، ښه جوړئ په خیر؟ علیکم سلام کاکا، ښه صحت دې ښه دی؟ الله دې عزت وکړه، ژوندی اوسئ، په خیر راغلی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کاکا نوم دې څه دی؟ نوم مې سید آغا دی. څومره وخت کېږي دلته کار روزګار لري؟ یاره کار روزګار خو 14 کاله کېږي چې کار روزګار کوو دلته. 14 کاله کېږي چې همدغه منډۍ کې کار کوي؟ منډۍ کې کار کوم. د تورخم لارې په بندېدو سره ستاسې په کاروبار کې کوم اغېز راغلی؟ ډېر اغېز کړی دی، در په در شو زموږ تجاران، خاورې په سر شو زموږ تجاران. بس د 300 د 400 مڼه
په 50 روپۍ خرڅېږي د 1500 انګور په 200 خرڅېږي در په در شو زمونږ تجاران خاورې په سر شو بس دغه ته ناست دی صاحب مهربانه خالي پچی خرڅوه ګنده کېږي خوسا کېږي او زمونږ لاره یې بند کړی دی او که دوی غواړي چې زمونږ تجارت رواني همیشه صاحب مهربانه دا لاره خوشي خو یو دغې ته ورسېږي او مونږ ته لاره خوشي کړي زمونږ ګاونډي دی مونږ به دې سره کومک شو دوی به مونږ سره کومک شي یو لاره او که نه کوي بندوي یې بیخي نو زمونږ مشران یو بدیله لاره ولټوي ورته چې بدیله لارې نه دلته مونږ ته دغه کړي د افغان حکومت له وینا یا خبرتیا وروسته چې سوداګرو بیرته له تورخم هغه ټولې ډکې موټرې بیرته راستنې کړلې او منډۍ ته دلته راغللې نور املا را روانې دي په دغه موټرو په راتګ سره دلته په مارکیټ کې کوم اغېز بیا رامنځته شوی دی که نه ډېره زیاته اغېزه کړې ډېره زیاته زمونږ میوه په خاورو سره خاوره شوې وروره زمونږ صاحب مهربان دغه اقتصاد دی زمونږ دغه تجارت دی زمونږ دا در په در شو خاورې په سر شو ما مخکې درته یاده کړه چې یو پچی په 1500 په 100 روپۍ خرڅېږي یو مڼه چې په 200 په 50 روپۍ خرڅېږي نو دغه حالات هم دی خدای دې رحم وکړي او موږ باندې دا لاره خوشي کړي چې زمونږ کار رواني د دویم کار رواني له حکومت به همدا غوښتنه ده بالکل همدا غوښتنه هم ده زمونږ د مشرانو نه دا غوښتنه ده چې یو تفاوق ته ورسیږي چې زمونږ روزګار بیرته روان شي او چالان شي او له خپلو خلکو څه تمه لرئ څه وینا هغوی ته لرئ چې مثلا خپل وطن کې له خپلو فروټو استفاده وکړي بالکل بالکل که زمونږ مڼه ده که زمونږ انګور دی که زمونږ هر شی دی باید زمونږ وطنوال دا خپل شی استفاده وکړي چې مونږ ترقي ته لاړ شو مونږ مهربانه زمونږ مال زمونږ جنس جهان ته معلوم شي زمونږ هر شی په وړیا شی مهربانه ملکو ته ځي او مونږ ته کوم ګټې نه رسي ډېره مننه خوشحاله اوسې کاکا دی اوسې الله دې عزت وکړه شلالي ولا صلور د رشوت ولا لك فضل فاصله وركا نام خدا لقا لیدونکو هرکله هیله دی ښه به یاست موږ سره دلته یو ځوان ولاړ دی دی چې دی دلته کاروبار لري د سره خبرې اترې ترسره کوو سلام علیکم وعلیکم السلام ورو جوړې بخیر حسیب الله یم د میوې مارکیټ کې دکان دی ډېره مننه خوشحاله اوسې ښه انشاءالله صحت دې ښه دی شکر ژوندی اوسې خپله ښه یې ورو مننه کورودان څومره وخت کېږي دغه روزګار لرئ دا یو 15-20 کاله کېږي همدلته هم دکان دی همدلته کاروبار کوو د تازه میوو دغه کاروبار کوئ تازه میوه او سبزي کوم ډول میوې دلته خرڅوئ انار مڼه انګور املوک دا سم میوې چې دي ټول خرڅوي شو اوس وخت کې کومې میوې ډېرې زیاتې دي چې بازار ته راوړاندې کېږي اوس انګور دی مڼه ده او دا انار دی دا ډېر زیاتې راځي هغه موټرې چې له تورخم بیرته دې منډۍ ته راستنېږي د موټرو په راستنېدو سره دغه میوهجات چې دي بیو کې کوم تغییر راغلی دی که نه او څه ناڅه تغییرات راغلي دي ځکه چې ډېر زیات مال راځي که نه او انګور هم ارزان شوي دي مڼې هم ارزان شوي انار هم دا ټول شیان ارزان شوي دي نو تقریبا داسې لږ بیه غورځولی دی کومې موټرې چې دلته راځي مثلا له تورخمه راستنېږي د هغې مدیریت دلته ترسره کېږي هو ترسره کېږي وروره دا تورخم نه دا کوم موټر راځي هغه تجاران دي دا غټ غټ تجاران دي دا د انګورو دي مثلا د مڼو دي که نه دلته راځي بس دلته دکانداران دا خو 15-16 ټیلره دي چې 20 ټیلره وي 15 ټیلره وي مشکل نه لري اسانه ده مدیریت له حکومت څه غواړئ تاسې
د حکومت دا غواړو چې دا ستونزه ورسره هواره کړي چې د هغوی خوښه شي لاره بنده کړي چې خوښه یې نه شي خوښه شي لاره خلاصه کړي یا بیخي بنده کړي یا وروره چې خپلو منځونو کې څه هغه راځي حکومتونه دې څه خبرې راځي منځونو کې که نه چې راځي وروره بس دا نور بنده نه کړي داسې یو خبره ورسره وکړي چې وروره دا تجارتي لاره باید بنده نه شي دا ګیټ چې خوښه شي بنده کړي چې خوښه شي خلاصه کړي دغه ستونزه ورسره هواره کړي باید ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه وروره تاسو نه ډېره مننه لیدونکو موږ سره دلته یو بل ځوان موجود دی ولاړ دی د سره خبرې اترې ترسره کوو سلام علیکم وعلیکم سلام ډېره مننه نوم دې څه دی ولی خان ولی خان څنګه حیثیت ښه دی شکر دی الحمدلله څومره وخت کېږي دلته روزګار لري موږ خو روزګار لرو تقریبا 3 میاشتې کېږي ښه له هغه مخکې بل چېرته وې په پاکستان کې ولته مو روزګار کوو دغه روزګار هم چې کوو دا پروټو والا دا پاکستان کې کوو اسلام آباد منډۍ کې ښه اوس دا 3 میاشتې کېږي چې دلته خپل وطن ته راغلی او 3 میاشتې کېږي روزګار دی هلته ښه و که دلته ښه دی ولا روزګار خو مثال هلته پیدایش شو خو چې دلته رالو دا خو ته وخت لګي کال لګي 2 کال لګي انشاءالله تعالی به خپله سیټ شي شوي چې څونه چې وختي راشي که نه هغونه به انشاءالله تعالی تا ته خپله پته ولګي سیټ کېږي به د تازه میوو قیمتونه اوس وخت کې څنګه دي ولا تازه میوو قیمتونه چې کم دي ماشاءالله هلته خو ډېر ارزان دي ارزانتیا ده پیش وي اور په پاکستان کې خو تا ته پته ډېر بدل شروع دی 6,000 روپۍ باندې جالي خرڅېږي او دلته خو په 1.5 سل به جالي خرڅېږي دا ولس خو ډېر خوشحاله دی دی نه د تورخم لارې په بندېدو او هغه کانټینرې چې بېرته راواپس شوي دلته منډۍ ته راغلي دي همدارنګه نور هم را روان دي ستاسې په کاروبار کې کوم اغېز ترسره کړی ولا خو ښه دی دا چې کوم کانټینر واپس را روانې دي غریبانان هم ډېر نقصان وشو تاجرانو اوس هم یو ملګري را سره خبره کوله چې تقریبا 9,00,000 روپۍ زما تاوان وشو دی کې په یو کانټینر کې زما 9,00,000 روپۍ تاوان وشو خو دا تاوان نه کېږي انشاءالله تجارت دپاره نور هم لارې شته دی ایران سره روس سره دا دی چې روان دي نور ملکونه هم شته دی مثال طور باندې دا میوه خورېږي که نه افغانستان میوه الحمدلله هر ملک ځان ته غواړي چې موږ ته راشي دا میوه او له حکومت تاسې څه غواړئ حکومت ته موږ دا غواړو چې دا چې کوم سیسټم دی چې دا بېرته سیده شي اور چې د پاکستان سره چې نه کوي نور ملکونه هم شته د هغې سره چې دا تجارت چې وکړي بیا شوې د دې غریبانانو ډېره مثال طور میوه خرابه شوه ډېره انتهایي خرابه شوه هغلته چې کوم اوبه ترې روان دي انګور نه ښه یعنې باید په بدیلو لارو باندې کار ترسره شي بدیل نور ملکونو سره چې کوم دی تجارت وکړي ستا وینا او پیغام خلکو ته څه دی زما اصل پیغام دا دی چې پاکستان کې کم مهاجر پراته دي خپل وطن دی آباد وطن دی نه د پولیس غږ درمان شته نه یې راشته دی نه پر د شپې به هم درمان چاپې والې د مثال طور باندې کورونو والا ته مثال طور باندې خپل هغې ته مېرمن دی ته دا ټول ته د مثال ته لاس ورچې دا ډېره غټه بدنامي ده زموږ د پښتنو دپاره خاص کر افغان دپاره ډېره بدنامي ده دې نه خپل وطن ته راشي 50 روپۍ وګټي 100 روپۍ وګټي په سکون کې حرام سکون کې وګټي شپه به در باندې ښه په سکون کې وځي ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ
لیدونکو هرکله موږ سره دلته یو مشر ولاړ دی د سره خبرې اترې تر سره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ مهرباني. جمیل د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. څومره وخت کېږي دلته منډۍ کې کار در سره کوي؟ دلته 2 میاشتې کېږي د کاروبار له راوتي او مخکې هم نور کارونه کول، اوس دغه د فروټ او میوې وخت راغلی دی او دغه سره انګور اخلو، مڼې دي، انار دي او د افغانستان خپله میوه ده، اوس سخته زیاته شوې ده، بس دغه کې بس غریبانان هم بوخت دي. ښه، ته خپل روزګار کې خوشحاله یې؟ او الحمدلله اوسه پورې خوشحاله او الله به مهربانه دی او وخت به ښه تېرېږي انشاءالله. دغه تازه میوې چې دي، انګور چې دي، مڼې چې دي، انار چې دي، د دې قیمتونه اوس وخت کې څنګه دي؟ دغه وخت کې دغه د پاکستان مالونه چې کوم راتاو شوي لږ اثر یې کړی دی، ارزانه شوي دي، خو زموږ ولس بیا هم دومره وس نه لري چې د دې مال تاداو کېدی. او پیټۍ انګور تقریبا تجار له 600 افغانۍ توام دي او موږ یې په 200 او 250 افغانۍ بازار کې عرضه کوو. عام خلک ډېر وس نه لري او بس بیا هم الحمدلله ننګرهار ولایت چې دومره زور لري، بیا هم ډېر ورځې لس کانټینره د منډۍ له راغلي دي او الله بس په لار کړي دي. تاسې له حکومت څه غواړئ؟ حکومت څخه غواړو چې زمونږ ګاونډیان د ایران دی او که تاجکستان د ازبکستان سره ښه اړیکې جوړې کړي او د بدیلې لارې بیا د تجارانو له هم جوړې کړي، زموږ میوه‌جاتو له افغانانو له بیا تاوان ونه رسي ولس ته او پاکستان سره دغه سیاستونه او جنګونو په خاطر باندې د پاکستان هر وخت موږ لارې بندوي، زموږ مسؤلیت ورسېږي لارې بندوي هر سیزن کې، دا نه چې په جمهوریت کې هم بندولې، د اماراتو کې هم دا ډېر دغه ملک ته وس موږ له هر وخت تاوانونه رسوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ، کور ودان. لیدونکو موږ سره دلته یو بل ځوان ولاړ دی، د سره هم خبرې اترې تر سره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ مهرباني. نوم مې نوررحمان دی. او د کوم ځای؟ زه خوږیاڼو ولسوالۍ یم. څومره وخت کېږي دلته منډۍ کې کار تر سره کوې؟ زه تقریبا د 2.5 کاله به کېږي چې دلته کار کوم. همدې منډۍ کې؟ او څنګه دی کار دی؟ او شکر الحمدلله فی الحال ښه دی، گزاره کوي. خوشحاله یې پکې؟ او شکر دی، ولې نه. د میوو د تازه میوو ریټونه څنګه دي اوس وخت کې؟ ولا فی الحال خو دا ریټونه لږ کمزوري دي، ولې چې دا مالونه غونډ ودرېدلي دي، ګاډي ولاړ دي، لارې بندې دي، نو د دې د وجه لږ کمزور شوي دي دا ریټونه. تا سره خپله کوم ډول میوه‌جات شته دی چې هغه خرڅ کړئ؟ ما سره د سندرخاني دي، کشمیشي دي او طیفي دا 3 قسمه دي. ته صرف د انګورو کار کوي؟ او صرف د انګورو کار کوم. د تورخم لارې په بندېدو سره زیات شمېر کانټینرونه هغه دې منډۍ ته راستنېږي او راځي، همدارنګه د په دغه بازار باندې کوم اغېز تر سره کړی دی که نه؟ والله چې د خدا وجه ده چې یو خو د خلک هم ماشاءالله ورسره په روزګار کې شوی دی، دا نه چې نه، او بل د ګورمنټ نه دا خواست کوو چې یاره دا لارې خو د یا کولاوي کې کلم چې زموږ مالونه تیار شي نو دا په دغه حال باندې شي، او یا خو دې بالکل ورسره بند کړي چې دا تجاران موږ بل طرف ته لاره ونیسو، بل طرف مخه وکړو، نو دغه خواست لرو. یا دولت باید په بدیلو لارو باندې کار تر سره کړي؟ او بېشکه چې یاره چې موږ هم څه نظیمه ځان ته جوړه کړو چې یاره دا کاروبار موږ ته هم ډېر غټ نقصان راوړي فی الحال. او خلکو ته څه وینا لرئ؟ خلکو ته مې دا وینا ده وطنوالو ته چې یاره راشئ دا مالونه واخلئ، د خلکو سره مدد وکړو، انشاءالله یو کال 2 کاله به موږ باندې مشکلې بیرته به الله پاک په خپلو خپو به مودرئ چې دا مالونه سره په خپلو کې لږ مرسته وکړو نو ښه به شو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، کور ودان. الله دې عزت وکړه، کور آباد. مننه. د ده ورور خبره دا وه چې بل شی مه اخلئ، که مو په وس کېږي یو چارک انار، یو چارک انګور، یو چارک مڼې واخلئ او په خپل وطن کې نوشي جان کړئ.
یو مشر کاکا را سره دلته موجود دی، د سره موږ خبرې اترې در سره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. کاکا ښه صحت دی؟ ښه دی الحمدلله. ستاسو خوشحالي د الله نه غواړو. ډېره مننه. کاکا نوم دې څه دی؟ محمد عبدالله. او څومره وخت کېږي دلته کار تر سره کوي؟ 2 میاشتې کېږي. مخکې دې بل چېرته کار کوو؟ مخکې پاکستان کې وو. هغلته دې څومره کار تر سره کړی؟ هلته بې حسابه کار کړی. لکه مثلا څو کاله؟ هلته خو تقریبا 15 کاله کار مې کړی. هغلته هم د فروټو کارو؟ نه هلته مې بلډینګونه په ټیکه نیول ورانول به مې. اوس وخت کې دلته چې دا کوم کار روزګار ته لري خوشحاله یې پکې؟ الحمدلله الله نه ډېر خوشحاله یم. الله دې موږ نه راضي شي. کوم ډول میوه‌جات دلته پلوري؟ مڼه ماخلو، انار مالو، انګور مالو، بیا بېرته 15 روپۍ 10 روپۍ ګټه خرڅو. یعنی روزګار کې خوشحاله یې؟ الحمدلله الله نه ډېر خوشحاله یم. بس الله دې راضي شي. دغه د تورخم لارې په بندېدو سره په میوه‌جاتو کې کوم تغیرات راغلي دي په نرخونو کې؟ اول سر کې راغلي، اوس ښه دي الحمدلله، بېرته صحیح شو. اوس څه فرق پکې نشته دی؟ فرق پکې نشته الحمدلله. اوس تاسې له حکومت څه غواړئ؟ حکومت دې الله همیشه لري داسې حکومت، او داسې حکومت په زندګۍ کې هم نه دی راغلی افغانستان کې. او الله دایم لري. امین. کې خلکو ته مو وینا څه ده؟ خلکو ته وینا د خپل وطن میوې دي، خپل وطن هم دې محنت وکړي او آباد یې او ملوث کېږئ مو د الله نه. الله غفور رحیم دی. الله تاسو سره مدد کوي. ډېره مننه که خوشحاله اوسئ کاکا. الله دې تاسو خوشحاله. د کاکا په سترګو کې د وطني احساس له مخې اوښکې راغللې او خلکو ته یې وینا دا ده چې په اوس وخت کې فروټ ارزانه دي، د خپل وطن تولیدات دي. په 100 روپۍ یو د مڼو خلطه تر سره کېږي، همداسې یو د انګورو پاچۍ ته 200 تر 300 پورې خلک کولی شي چې واخلي. د خپل وطن تولیدات وکاروئ او استفاده ترې وکړئ. لیدونکو هرکله موږ سره دلته یو بل کاکا ولاړ دی، د سره خبرې اترې تر سره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ مهرباني. نوم مې فضل حق دی وروره. څومره وخت کېږي دلته منډۍ کې کار تر سره کوي؟ یاره دا 20 ورځې کېږي وروره چې د پاکستان نه راغلي او ډېر ذلیله دغه باندې راغلو او الحمدلله شکر دی د الله پاک، لاک لاک شکر دی. هغه د کور دغه پکې روان دی، سرکټ روان دی او ښه خوشحاله. خدای دې خوشحاله لره. پاکستان کې هغلته چې ژوند دې کاو، کور دې والته دې هم دغه کار تر سره کوو؟ هلته مې همدا د پنجاب په سیالکوټ منډۍ کې کار کولو او انډیوالان لرم الحمدلله او هلته مې همدا کاروبار کولو. کار دلته دې کار ښه دی که هغلته دې کار ښه؟ کار الحمدلله یو برابر دی او دلته هم ښه سات تېرېږي، خوشحاله یم او الله هم دې خوشحاله کړي. نورو که خفه شو نو موږ به څوک، خپل وطن دی او د خپل وطن نه لاک لاک شکر دی. د خپل حکومت نه خوشحاله یي، د خپل هغه نه خوشحاله یي او دلته الحمدلله دا خلک دي موږ سره ډېره مرسته کوي او ډېر لاس را سره اړوي او ښه په درنه سترګه راته ګوري. د فروټو یا د میوه‌جاتو قیمتونه اوس وخت کې څنګه دي؟ وروره روان دي، نو لارې بندې دي، د لارو د وجې نه د منډۍ حالات لږ کمزوری شوی دی او دغه دی موږ د حکومت نه دا عرض او هیله لرو چې دا لاره کولاوه کړي دایمي دپاره. کو نه کولاوی نو چې ته بل طرف ته دی یو مخه دغه کړي او دا خوار غریب دی چې تاواني نه شي نوره
او الله ته وایي که دا لاره چېرته نه خلاصېږي باید په بدیلو لارو باندې کار وکړي تر څو موږ د نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه ترسره کړو. اور همدا مې دغه دا چې کوشش وکړي زر تر زره او دا څو ورځې مخکې زه راتلم ګاډي ډېر زیات ولاړو هغه بیچارهګانو پیاز خراب شوي و ټماټرو دا نوره سبزي وه هغه دا ډېر زیات خراب شوي و او دا منې هغه د ټماټرو نه اوبه روانې وې او ډېر سخت درد او تکلیف یې ماله په خپله ځاني را کړی دی. همداسې ده ډېره مننه کوو. لیدونکو هرکلی هیله د ښه به یاست. موږ سره دلته یو بل مشر ولاړ دی د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورو خاص دی طبیعت هم ښه دی انشاءالله. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی؟ عبدالجلال. عبدالجلال ښه صحت دی؟ خیر دی خدای دې آباد درکړي. خیر. ډېره مننه. څومره وخت کېږي دغه د فروټو کار ترسره کوئ؟ 20 کالونه د فروټو کار کوم د میوې کار کوم. خوشحاله یې په خپل کار کې؟ الحمدلله الله نه ډېر راضي یم الله دې نه راضي شي. همدلته منډۍ کې کار کوې که نه کوم بل ځای کې؟ خلک ما بیسو پل کې خرڅوم ښه په کور کې سوداګانې روانې دي. روزګار دی هلته دی؟ او شکر دی. د تورخم لارې په بندېدو سره او دا کانټینر چې بېرته منډۍ ته راستنېږي د سره ستا په کاروبار کې کوم اغېز راغلی دی؟ نه شکر دی ښه هماغه شانتې روان دی ښه ښکلی کاروبار روان دی خپل وطن دی د خپل میوه د وطن خوري او ښه په طبیعت ښه په مزه. مثلا دلته چې نن تا سودا وکړه او هغلته وړې قیمتونو کې کوم فرق و؟ نه هماغه قیمتونه دي بس لږ کمبود راغلی به قیمت دغه تجاران تاوان شوي لږ لږ او بس سوداګانې هماغه شانتې روانې شکر دی بس زموږ کاروبار هم لږ ورسره خوځېدلی دی. له حکومت تاسو څه غواړئ؟ بس حکومت نه دا غواړو چې د خپل نور ملکونو سره تقاضاتونه وکړي. نور ملکونه شکر دی ډېر دي دا نه چې زموږ یو پاکستان زموږ ملک دی هر یو ملک زموږ ملک دی چې خپل وطن دپاره موږ باید چې اوچتې کړو مخکې ویسو مخ وړاندې ویسو بس زموږ دغه وطن دی موږ پکې لګیا د خپله غریبي به کوو واده یو ټکه ټوکه د روانه ده الله نه راضي او شکر دی. او خلکو ته څه وینا لرئ؟ خلکو ته دا وینا لرم چې خپل وطن کې ځان کلک کړئ پردي وطن کې نه کې کور اخور دی همدا دی پوه شئ زموږ همدغه وطن دی همدلته به شپې کوو زموږ پلار نیکونه هم دلته شپې کړي موږ هم کړي دي خپل وطن کې به سخې تنګې تېرې عزیز تربول لري پوه شئ اوس دغه خبرې دي زما در وروره. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. خیر وي کور دې ودان الله دې آباد لري. د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو کتونکو ډیره زیاته مننه کورودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو د جلال آباد ښار په میوې منډۍ کې چمتو کړي او برابر کړي و تاسو موږ سره ولیدل او وکتله ډیره مننه کورودان تر څو چې بیا په یوې بلې خبرونه کې موږ له تاسو سره یو ځای کېږو خوشحاله اوسئ.